مونځ انسان د بېحیایي خبرو نه منع کوي او هغه څوک چې مونځ نه کوي د هغو لپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت وعید بیان کړی دی او په منځونو باندې الله رب العزت د انسان ګناهونه معاف کوي د حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم 5 صلوات افترضهن الله تعالی من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه رواه ابو داود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې 5 منځونه الله تعالی فرض کړي دي چا چې الله لپاره په ښه طریقې سره اودس وکړه یا د مانځه دپاره په ښه طریقې سره اودس وکړه او منځونه په خپل وخت سره ادا کړل او د دې رکوع او خشوع یې پوره کړه داسې سړي دپاره د الله تعالی وعده ده چې هغه به بخم د الله وعده ده چې الله به هغه بخي او چا چې د دې طریقې سره مونځ ونه کړه یعنې په ښه طریقې سره هغه سره د الله تعالی هیڅ وعده نشته که د الله خوښه شوه نو الله به یې وبخي او که د الله خوښه نه شوه نو هغه به عذاب کړي څوک چې په ښه اهتمام سره په خشوع او په خضوع او په عاجزي سره او د سنتو مستحبو د خیال ساتلو سره همیشه مونځ کوي نو دا تجربه او مشاهده ده چې دا سړی به پخپله هم د ګناهونو نه پوهیږي او که چیرې ګناه پرې وشي نو د توبې او استغفار توفیق به الله ورکوي په عاجزي او په تضرع سره مونځ کوي په مانځه کې د سنتو او د مستحبو خیال ساتي دا تجربې ثابته کړي چې دا سړی به ګناه نه کوي او که ګناه دې وشي الله به ته توبې توفیق هم ورکوي همدارنګه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ارأیتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل فیه کل یوم 5 هل یبقى من درنه شیء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا رواه بخاري حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو ووایئ چې د چا د کور مخې ته نهر تیر شوی وي پاکې او صفا اوبه په هغه کې بهیږي او هغه هره ورځ په دغه نهر کې 5 ځله لامبي نو آیا د ده په بدن کې به څه خیری یا نجاست پاتې شي نو صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړه چې د دې په بدن کې به هیڅکله خیری پاتې نشي نو رسول الله وفرمایي چې همدارنګ مثال د 5 منځونو دی چې الله رب العزت په دې منځونو کولو سره د انسان ګناهونه معاف کوي مونځ انسان د بېحیایي خبرو نه منع کوي او هغه څوک چې مونځ نه کوي د هغو لپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت وعید بیان کړی دی او په منځونو باندې الله رب العزت د انسان ګناهونه معاف کوي د حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم 5 صلوات افترضهن الله تعالی من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه رواه ابو داود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي